Jungle. د پښتو پوینټ ټي وي په خصوصي پروګرام کې چاته وجاړم د استحکام پاکستان تحریک مشر حاجی محمد واصل د اپر دیر د ډي پی او میاں نصیب جان په حواله باندې صدا سے خبرې وکړي چې په اورېدو یې سړی حیرانېږي. د وی چې میاں نصیب جان خو ځان ته بابای امن وایي خو دی اصل کې بابای شر دی. میاں نصیب جان کوي چې ما صلح کړي او لوی لوی دشمنۍ مې ختمې کړي نو دا خبره یې بالکل دروغ ده. اصل کې خو روغې او صلح دیر ویلفیر سوسایټۍ او زما استحکام پاکستان تحریک کړي دي ځکه چې دا زمونږ مشن او دیر ویلفیر سوسایټي خو هم د دې مقصد دپاره مونږ جوړه کړې وه. د وی چې د دیر خاوره او اسمبلی حال د دې خبرې ګواه دی چې د اتو اهمو مسلو په سلسله کې په دغه اسمبلی حال کې مونږ یو ډېر لوی تقریب کړی چې میاں نصیب جان او نور سرکاري سیول او پوجي افسران پکې موجود وو. د وی چې د میاں نصیب جان د جرایم پیشه خلکو سره خصوصي مراسم دي او دی په خپله د جرایمو لویه جرړه ده چې ویستل غواړي. د وی چې میاں نصیب جان په ځان باندې د دروغو د بابای امن صادر راخور کړی دی او دغه رنګ خپل مکروه مخ پټ کړی دی. که د یوې خواته د دیر امن تار تار که نو بلې خواته د دیر د اوسیدونکو عزتونو سره هم لوبې وکړې. وی چې د میاں نصیب جان مسله دا ده چې دې ثابتولو کوشش کوي چې زه د نیکو سرچینه یم خو بل سړی په دې پیلډ کې بالکل نه مني. همدغه وجه ده چې میاں نصیب جان د یو جرایم پیشه سړي نه زما خلاف یو بې بنیاده او په دروغو مبني درخواست واخیسته او دغه درخواست یې بنیاد جوړ که او زما په کور باندې چاپه ولګوله. په دغه چاپه کې په لویه شمیره د دیر پولیس او د شیرګړ پولیس شامل وو. پولیس بغیر سرچ ورنټه زما کور ته دننه راغله. د چادر او چاردیوارۍ تقدس یې پامال که. په چاپې کې زما د کور نه 18 لکه روپۍ نغدې 3 تولې سره او یو زما سامسنګ موبایل اوچت کړه. کله چې پولیس مونږ دیر ته بوتلو نو هلته بیا د ټال مټول نه کار اخیسته او دا کوشش یې کو چې مونږ دا خبره ومنو چې پولیس مونږ د شیرګړ نه یو ګرفتار کړي بلکې د دیر نه یې ګرفتار کړي یو. په دې موقع پولیس ماته دا لالچ هم راکاو که زه دا خبره ومنم نو دوی به ما سره روغه وکړي او زما مسله به ختمه کړي. خو زه دې خبرې منلو ته په یو صورت تیار نم ځکه چې زه مجرم نه یم. زه یو محب وطن پاکستانی یم. د دې خاورې او د دې وطن سره د عشق د حده پورې مینه لرم. د وی چې زه عدالت په ضمانت باعزته رها کړم اوس به زه د میاں نصیب جان دغه تور مخ د دیر خلکو او د پوره پاکستان خلکو ته خیمه. د وی چې زما او زما د تحریک مشن دا دی چې ادارې د غلطو خلکو نه صفا کما او دې وطن ته ښایسته ښکلې د ایماندارو خلکو ادارې ورک. د شاهي کوټ ای سی چو د خاص بدماش دی په ده باندې خلک دباوي. دی د یو ګل تانهدار دی خو ده ورته شولډر پروموشن ورکړی ای سی چو یې مقرر کړی دی او دغه ای سی چو د ده دپاره مړي هم کوي ځکه چې په هغه یې ډېر لوی احسانات دي. کتونکو حاجی محمد واصل د زړه د سوخته او د تاوه څه دارنګې وینا وکړه. راځئ چې ویې ګورو. بیا دغه شان چې په پولیس لاین کې دې موږ ته اټکړیا اچولې وي او دغه سوشل میډیا یو 3-4 چې کوم دغه شاته کسان د برابر کړي دي چې هغه صحافیان نه دي هغه ثبوت چې کوم پیش کولای شم اره د چې کوم خصوصي او ټیم جوړ کړي د خپل شو شاده لپاره او هغه ته موږ چې کوم پیش لږ چې کله هغه زمانه انټرویو واغسته نو زموږ انټرویو هم په هغه ورځ باندې چې کوم دي نشر نکړه او هغه په ټاکل چې ما حقیقت وایو
او د چې کوم دغه شانتي یو یعنی خپل پریس کانفرنس یې وکړ په سوشل میډیا باندې او زمانه تحریک چې زمانه د پاکستان تحریک دی د پاکستان چې کوم د استحکام تحریک دی دا غیر چې کوم یو نو سرباز تحریک جوړ کو په هغه باندې چې کوم الزامونه ولګول عزتمندو او زمونږ چې کوم غلط افغان جوړ کړو چونکې زه خو چې کوم په باندې سلاسل زه خو چې کوم په جیل کې وم او بیا چې کله جج ته پیښ شو هغه جج چې کوم هغه سب انسپکټر یعنی خچ چې کوم هغه رانجه شم وکړو چې بای دا د لیټر چې کوم د پولیسمانو چې کوم نه پیښ کولو او چې کله جناب علي موږ هغه جیل ته ولېږلو جیل نه وروسته دم پسې مختلف چې کوم ډرامې وکړې چونکې زه بې ګناه وم د الله په کتاب کې هم بې ګناه وم او د دنیا په کتابونو کې هم بې ګناه وم نو الله شانه زما هغه بې ګناهي چې کوم هغه ثابت کړه او چې کله باعزت چې کوم څلور 15 ورځې بعد چې زه جیل نه کله راووتلم عزتمندو نو چې کله زه خپل کور ته رالم عزتمندو په کور کې چې کله ما خپل المارۍ وکتل خپل سامان مې وکوتم نو دې ظالم چې یو یې چې هغه اولدارو او اوس چې کوم په دې وخت کې حاضر وخت تاړهدار دی یو ګل والا دی چې دا ټول پولیس والا افسران چې کوم بې عزتي ده عزتمندو د یو ګل والا د چې کوم د تاړه ایسچو چې کوم شایکوټ جوړ کړی دی عزتمندو چې دا هغه نظیر نوم دی چې هغه دله قتل هم کوي او هغه دله چې کوم هر قسم جایز نازایز چې کوم تیار دی ولې چې هغه دا غټ لالچ دا دی چې سینیر سینیر افسران شته او د یو ګل کس چې کوم د ایسچو جوړ کړی دی او هغه عزتمندو هغه راولګېد او دا شان زما په کور باندې ډکیاتي کړې ده زما د پیسې وړې دي زما د چې کوم سونه وړله زما د کور د ماشومان چې کوم هغه جوړولې دي ټول شپې جوړولې دي هغه الله چې کوم جوړې دي هغه الله اخ پریاد په الله شان واورېدل دي عزتمندو او دا غیر وروسته چې کوم د نظر غلې مې عزتمندو بعد ته پریس کانفرنس کړی دی او بیا ما محترم جناب ډي جی صاحب چې مردان ډیویژن کم ډي جی صاحب دغه ته ما اپلیکیشن کړی دی زه د محترم ډي جی صاحب ډېر زما سالپاز نشي په کوم الفاظ دغه شکریا ادا کوم چې هغه زما په درخواست باندې پور چې کوم نه هغه اکشن هغه سره جناب ډي پی او صاحب چې کوم مون سبا موجود دی هغه په 7 ډیز کې دنه چې کوم جناب ډي اس پی صاحب په تخبئی سرکل چې کوم هغه رپورټ وختل دی او بل په سبا ان شاء الله د موږ ډي اس پی صاحب د پورا د استحکام تحریک پاکستان یعنی د وپا چې کوم ان شاء الله ملاقات یا د حقیقت د خبرو زه دې شکریا ادا کوم زموږ ډي اس پی صاحب چې کوم دا توقع ده چې ان شاء الله دا به چې کوم د پاکستان افسر دی دا به چې ان شاء الله به انصاف چې کوم بنیاد بقایموي اوس دا غیر روسي عزتمندو دا نصیب جان صاحب چې کوم دی زمونږ یو ورور چې د پاکستان زنده‌باد یو ډېر چې کوم د قربانۍ والا چې خپل کاروبارونه ختم کړي دي په کروڑونو روپۍ د پاکستان د زنده‌باد لپاره چې کوم د ګورنمنت لپاره لګولې دي خپل کاروبارونه ختم کړي دي عزتمندو چې دا هغه چې کوم قرباني نه چانه چې کوم پناه نه ده هغه چې کوم نه هغه کله زمانه خبر شوی دی نو صرف دا الفاظ ویلي چې ډي پی او صاحب که زمونږ په دې مرګري باندې دا الزامات ثابت شو دا مرګري موږ په خپل شوړ کو او که تا په دې څه لګولې نو سره بیا موږ تاسو کو او هغه بیا چې کوم د خپل چالاکۍ باندې او سربازۍ باندې د سواد ډي پی او صاحب چې کوم د باندې پیغام چاغه ته بیسي ویلي او هغه ډي پی او صاحب هغه چې کوم هغه سره سپایانو د درنه د حفاظت لپاره وو هغه سپایان چې کوم د په وینا باندې کلوز کړی دي عزتمندو چې نن یو سړی مرته چې کوم قرباني ورکوي او د یو ډي پی او د یو سرباز کار په وجه باندې چې کوم هغه سره دومره ظلم کیږي نو یو ورته پاکستان به چې کوم څه جوړیږي او زه خپل ټول موازی ادارو ته وایم افسرانو ته وایم چې د پاکستان وو نو تاسو به یې تاسو د افسری به چې پاکستان نو تاسو به کم ځای او د افسری به کم ځای وکړي خدای ته وګورئ رسول ته وجه د خپل وطن چې الله موږ د جنت یو ټوکړه راکړي د قدر لړنه وکړي او دې به قدر نه کوي او هر هغه عناصر چې په پولیس کې وي په بل اداره کې وي چې هغه د نور معزز ادارو لپاره چې کوم یو کار اداغي مهرباني وکړي استحکام پاکستان تحریک دغه لپاره سرګرم دی چې دغه د شرپسندو او د بلیک میلرانو کسان چې کوم دغه په وجه باندې پوره پولیس فورس بدنامېږي زموږ معزز ادارې بدنامېږي د هغې نشاندهي ورته موږ کوو او هغه د خپل ځان نه ځکه لرې کوئ چې خپل لاس نه جدي شی بل نشته چې لاس ته تیل سره ولګي نو خلک یې کټ کړي چې نور چې کوم نه خوب نشي نو لهذا اوس زما ملګرو ته چې کوم دمکیانې ورکوي او دغه شان هغه اعجاز پښتون صاحب چې کوم دی چې پاکستان زنده‌باد موومنټ چې کوم چیرمن دی هغه ته چې کوم دمکی ورکړل هغه چې کوم پولیس پای دی چې کوم هغه ستې دی او هغه دومره مجبور کړی دی چې دوباره بیا پریس کانفرنس کړی دی او هغه معافی باندې چې کوم مجبور کړی دی عزتمن بم په څو شاته په لکون نیټورک دی اب سوچ دی دا شر دی په خپل ملک سبب زموږ په आवाज باندې دی را پاس او د پاک فوج او د خپل ادارو سره چې کوم قرباني ورکړي دا یو سوال نشان دی او دا غیر وروسته عزتمن د خپل معزز ادارو ته خپل آی جی صاحب ته عمران خان صاحب ته او دغه شان چې کوم وزیر اعلی صاحب چې کوم درخواست کوم چې تا خو د بابای امن ایوارډ ورکړی دی لیکن تاسو ته حقیقت وګوره چې دا بابای امن نه دی
والله لله سمت الله چې دا به شر دی او دا کوم الفاظ زویم که دا ما ثابت نکړو او د عوامو په سمندر کې مې ثبوت نکړو ای زه درخواست کوم چې جناب ای صاحب ته راشه زه تا ته په دیر سټیډیم کې یو کلي کچهري چې کوم انعقاد کوم او ټول ډسټرکټ دربارات ته راغونډوم او چې دومره څه وینې ته او دومره ته د عوامو نه ته واورې چې ستا اړه به چې کوم نه برداشت نه کړي لهذا دې خلاف چې کوم چې دا یو 1300 چې کوم مقدمې چې کوم ما ختمې کړي دي عزتمندو دریم نه دي ختمې کړي او چې کومې کړي دي نو هغه هم چې پرده نه وجاتوم چې په 160 کې سړی نیولی دی په معمولي ټانکه 400 کې نیولی دی او بیا یې سوشل میډیا ته پیش کړی دی چې دا یو غټه مسله وه چې کوم ما ختمه کړه نن عزتمنو زما ډېر چې کوم سوځي د هغې نن چې کوم واضح ثبوت دا دی چې نیک دره او دغه شان د کارو دره نن چې کوم په شر باندې د ده د لاسه ورغلي دي دغه شان شرقي حیاګي چې کوم دی او مغربي حیاګي چې کوم عزتمند یو مسله چې او غټې مسلې چې کوم دی چې په هغې باندې د خونریز تصادف خطرې دي اکې دې نورې مزید ګوتې وایي او د خپل شو شا لپاره چې کوم ځان بابا امن جوړ کړی دی که دا کم څه چې زه وایم او دا ما ثبوت نه کړه نو زما د اثر چې کوم ټول عوام دې زما د اثر کټ کړي او ده چې ما باندې کوم الزامات لګولي دي نو زه خپل ادارو ته هم خپل پاک فوج ته هم او دغه شان پوره چې څومره پولیس فورس دی زه ورته چې کوم سلوټ ورته کوم زه ورته چې کوم سلام کوم هغې ته هم زه دا وایم چې د عوامو په سمندر کې چې کومه انکوایري وکړي او که دا څه ما باندې ثابت شو عزتمندو نو دا سزا د ما ډېره کمه چې ما څو ورځې په جیل کې تېرې کړې ما ټوکړه کوي چې بل لره چې کوم عبرت والي او که ثابت نه شوې او محب وطن پاکستانی مو په دې وطن باندې مین وم نو زما خو پرېږدئ ما خو په خړه شولی خو که دا مرد ته ګرانه دی مرد چې کوم د عزت چې کوم نه تپوس وکړئ نو زما عزتمندو دا چند ګزارشاتو او ما نه چې کوم نه د دیر نه چې کوم نه مختلف د هر ځای نه ما ته ټلیفون او ما ته رابطې را روانې دي چې خدای ته وګوره راشئ موږ تاسو چې کوم خپل په یادونه چې کوم شیر کړو نو انشاءالله زه به خپل معزز ادارې وختن په وختن روزانه به انشاءالله د یو نوي کارکردګۍ د به چې کوم خبروم او دې زه خپل بیا ایجي سره چې کوم درخواست کوم چې دې چې کوم پوری تور دی چې کوم دا سسپند کړی شي او هغه پورې چې دا الزامات په ده باندې ثابت شو دته د سزا ورکړی شي او که ثابت نه شو نو چې ما ته چې کومې خلکو عوامو او کومو ادارو چې کوم د خلاف ما سره راکړي دي زما سره ویډیو ریکارډونه موجود دي زه په هوا باندې خبرې نه کوم عزتمندو بیا دې څه وشي بیا دې چې کوم دی نو که بالفرض په ده باندې غلط الزام لګېدلی د عوام دې کړه شي او که صحیح لګېدلی برای مهرباني دا بابا یمن دی او چې چېرته شر نو هغې دې مبارک شي هلته یې بوځئ خو موږ ته خلاص کوي موږ ته خلاص کړي یو نواب نه خلاص شوي او یو جابر نواب را باندې چې کوم نه بل دغه شوی دی زموږ بچي زموږ خلک چې کوم نه قمار کړي دي په جیل کې شپږ ورځې ما تېرې کړي دي د کومو خلکو فریادونه چې ما اورېدلي دي د خلکو زنانه ینګې ماشومان یې په جیل کې بندي کړي دي د ده سره چې کوم نه جرایي پیشه خلکو چې کوم نه د سره روابط دي او هغه چې کوم هغه په وجه باندې یعنې ټول د هغې ریموټ چې کوم دی د ده ریموټ د هغې په لاس کې دی د دې ثبوت چې کوم نه ځان پیش کولی شم لهذا ما سره سوای د جړا نه او دغه شان زه خپل معزز ادارو ته وایم چې که تاسو دا تپوس ونه کړو نو ستاسو نه به زما د رب بیا تپوس وکړي او تاسو به د قیامت پر ورځ بیا الله چې کوم نو څه جواب ورکوئ والسلام Thank you.